د تاریخ له پاڼو. د صلیبي جنګونو په جریان کې یو غل د یوې عیسایي میرمنې خیمې ته داخل شو او د هغې ماشوم زوی ورځنې غلا کړ. عیسایي میرمن د خپل بچي له غمه شپه ورځ کړېدله. بالاخره خلکو ورته وویل چې د مسلمانانو سالار سلطان صلاح الدین ایوبي ته ورشه، کیدلی شي هغه ستا ستونزه حل کړي او ماشوم دې درته راپیدا کړي. عیسایي میرمن د خپل ماشوم په غم کې د جنګ میدان ته لاړه او په ډیرو ستونزو یې تر هغو خیمو پورې ځان ورساوه چیرته چې سلطان صلاح الدین ایوبي موجود و. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په ډیر ادب او احترام سره د هغې عیسایي میرمنې خبره واورېدله. بیا یې سمدستي خپلو عسکرو باندې امر وکړ چې شپه او ورځ یوه کړئ او دغه عیسایي ماشوم چې هر څنګه وي راپیدا کړئ. له ډیرو هڅو وروسته عسکر خبر شول چې هغه ماشوم په یو کلي کې یو سوداګر له غل څخه د پیسو په بدل کې اخیستی دی. سلطان صلاح الدین ایوبي له هغه سوداګر څخه په 2 چنده قیمت باندې هغه ماشوم بیرته واخیست او خپلې مور ته یې حواله کړ. د صلیبي لښکر یهودي سالار ریچارډ چې کله له دغې واقعې څخه خبر شو نو یې خپلو جنګیالیو ته وویل: زما په فکر په کوم قوم کې چې د عدل، انصاف او اخلاقو پیمانه دومره زیاته وي، له هغه قوم سره جنګ کول ستر حماقت او ځان وژنه ده.